د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په شان صوابۍ ټوپۍ کې هم د غټ اختر په رانږدې کېدو د قربانۍ څاروو منډۍ ته مختلف قسمه څاروي راوستل شوي دي، خو خلک لکه د نور کله په شان سږکال هم د څاروو په قیمتونو کې د زیاتوالي شکایت کوي. پیشن خو اغوستو لسې به راغلی ما اورې خو د اغوستو څه شان نشته، یو په ډبل باندې پیسې وای، پروسه کال چې کم ریټونه و د هغې یو په ډبل دي خبرې کوي، اورې سودا چا سره نشي کولی. ډېر زیات هاي ریټونه دي او زمونږ چې کوم سوچ کم څاروي د لاکو روپو تېر شوي دا دغه 61 71 وای، که دا حال زما په خیال چې 60% خلک په د قربانونو محرومه پاتې شي، نو چې دا کوم حال دی ډېره ګرانه ده، که اخري شپې ته به پته لګي کېدای شي نیمو خلکو ته پاتې شي، بیا د مجبورین ارزان خرڅوي، خو ریټونه ډېر زیات هاي دي، د اغوستو نه بهر دي. د ټوپۍ میونسپل کمیټۍ د ځناورو او انسانانو لپاره د اوبو بندوبست کړی دی، خو مقامي خلکو غوښتنه کړې چې د صفایۍ لپاره دې هم انتظامات وشي او په ځانګړې توګه دې د دوړو مخنیوي لپاره ګامونه واخیستل شي. د مردان ډیویژن آر.ایم.او ذیشان عارف د منډۍ ناڅاپي دوره کړې او د ټي ایم ای اهلکارو ته یې ویلي چې په سړک دې څاروي په نظر نه راځي او دغه څاروي دې په منډۍ کې دننه وساتلی شي. دلته خو مونږ دوی ته دا ټینټونه هم لګولي دي، اوبو دغه ورته هم کړی دی چې خلکو ته اوبو ګرمي ده ډېره سخته ده، تکلیف دی او دا د قربانۍ مبارکه میاشت ده، نو مونږ به خپل کوشش دی چې څومره زمونږ سره اویلیبل ریسورسز دي د هغې مطابق مونږ د خلکو عوامو ته هغه فیسلیټیز ورکړو. نو د اوبو هم دی دا د ټینټونه ورته هم لګېدلي دي څاروو ته او دغه ته، او انشاءالله خپل کوشش چې کوم دغه هغه به تاسو مونږ ته پکې زمونږ د 2 ټینکرې ولاړې دي او انشاءالله ما اوس دوی ته دا ووایي چې دا به تاسو په ورځ کې 3-4 ټایمه دې باندې به دا چړکاو کېږي چې خلکو ته دغه دا دوړه چې ده ډېره ده او ګرمي هم ډېره سخته ده، نو دلته خلکو ته اوبو هم دا کول دي او انشاءالله دا به هم دی په دې کې څه کمی دا کېږي یا به دی خپل دا کوي. مقامي خلکو غوښتنه کړې چې د څاروو د ناروغو انسانانو ته د منتقلۍ مخنیوي لپاره پکار ده چې میله کې د څاروو کوم سرکاري ډاکټر موجود وي. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.